اعتراض چې په موږ باندې کېږي هغه دا ده لوی علما وي ورونه د افسوس خبره دا د مشران خلک وي هوښیار خلک وي د موږ جهاد ځکه باطل ثابتوي وایي په مجاهدینو کې مشکلات دي ښه مجاهدینو کې څه مشکلات دي وایي فلاني مجاهد غلا وکړل ته به ورته غږېږې په یو علمي خبر به ورته کدی به درته وایي چې دا جهاد خو ځکه نه ځسي او فلاني ته دې فکر وه فلاني ورځ کې داسې کار وکړو دا جهاد ټول باطل ده ورونه د دې لپاره زه یو ساده مثال درته تاسې ذهن ورباندې خلاص شي دغه روډ ده دغه سړک ده ورونه د موږ د جهاد کار په خاصه توګه د علماو د پوهو د هوښیارانو د اهل خیر خلکو کار له منهج سره وي ورونه زه اوس یو انسان یم ما سره نفس تکه نشته ما سره شیطان شته ما سره نفس شته ما سره خواهشات دي ما ته د ټولې دنیا دسایسې متوجه دي ما ته د ټولې دنیا هغه لومې ایښودل سوي دامونه ایښودل سوي زه به راګیر کېږم په یو دام کې ورونه خو د موږ کار ورونو چې کله د جهاد منهج چاته ثابتوي داسې مه ورته وایي چې په افرادو باندې مه غږېږي چې فلانی ښه سړی ده که فلانی بېکاره سړی ده مجاهدین ښه خلک دي که مجاهدین بېکاره خلک دي مجاهدین ډېر مونځ کې نفلونه کوي که نه کوي مجاهدین د دوشنبې او د پنجشنبې روژه نیسي که یې نه نیسي مجاهدین په ورځ کې څو وارې سبحان الله وایي که نه وایي استغفرالله وایي که نه وایي ورونه دا خبره نه ده د موږ مثال د موږ د جهاد خبره د منهج خبره کوو ورونه د منهج مثال داسې ده زه اوس تاسو ته یو ساده مثال وایم دغه سر تر سره ټول یو سړک ده یو روډ ده صحیح ده نو په دغه روډ کې ورونه مشکل نشته روډ صحیح پوخ روډ ده ګاډي ځي راځي ورباندې صحیح هېڅ مشکل نشته پکې اوس ورونه په دغه روډ کې یو څوک تېرېږي ګاډي تېرېږي په دې روډ کې خو زرنج هم تېرېږي په دې ګاډ کې خو لږ چوټوډیان هم تېرېږي بلډر هم تېرېږي ښه ګاډي هم تېرېږي خو خرابه ګاډي مې پکې که نه داسې ګاډي مې چې د چا کوم ګاډي شیشه ماتې دي کوم ګاډي مبلاین توري کوم ګاډي بل مشکل لري خو روغ روغ ګاډي مې په دې روډ کې داسې تېرېږي اوس ورونه یو سالم عقل چښدن چې یو څوک د رښتیا عقل ولري ورونه دی داسې ویلی شي دا روډ خرابه ده ویلی شي دی داسې ویلی شي دغه روډ بېکاره روډ ده دی داسې ویلی شي دغه روډ ناروا او باطل روډ ده نه ورونه خدای به څه وایي دی به وایي چې روډ خو صحیح روډ ده خو په دغه روډ کې چې دا ګاډي تېرېږي بعضې ګاډي لږ مشکل کې بعضې ګاډي لږ لږ خرابه وي دا داسې یو مثال لري ورونه د موږ د جهاد منهج کې هېڅ کوم مشکل نشته د جهاد منهج دا ثابت منهج ده دا پاک منهج ده په دې کې هېڅ کومه خبر نشته خو هغه خلک چې په موږ باندې دا اعتراض کوي چې په مجاهدینو کې دا مشکل ده پروا نه کوي په روډ ده نو په روډ کې خو یو خرابه ګاډی هم تېرېږي که نه نو دغه د یو مجاهد د مشکل دی د یو مجاهد د بد اخلاقۍ یا یو مجاهد چې چېرته به ناروا کوي د دغو افرادو په نارواتوب عمل سره اگر که دا ښه کار نه کوي د دې تایید نه کوو چې دا ښه کار کوي خو بیا هم د ده د نارواتوب عمل سره چې دی یا د نفسي خواهشاتو کې راګیر سي یا په بله کومه دسیسه کې راګیر سي نو د موږ د جهاد منهج دا باطل نشي ثابتېدلی ورونو بیا هم که څوک